بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې دیارلسو خوبونو تعبیر کوم. اول خوب ده اوبه څښل، دا ډېر ښه تعبیر لري. دویم خوب ده ګلۍ او چورګوړي په خوب کې لیدل، دا هم ښه تعبیر لري. دریم خوب ده لاس څخه چینجي وتل، دا خطرناک خوب ده. څلورم خوب ده شراب څښل، دا هم ښه خوب ده او هم خراب تعبیر لري. پنځم خوب ده لاس مچو کول د چا. شپږم خوب ده شهید لیدل. اووم خوب ده مړي ژوندي په خوب کې لیدل. او اتم خوب ده مکې ته روانېدل. نهم خوب ده لور یا زوی پیدا کېدل د چا. لسم خوب ده منا لیدل په خوب کې. یولسم خوب ده سورت طور ویل په خوب کې. دولسم خوب ده ماشوم ته تی ورکول په خوب کې، دا هم ښه خوب ده. او خر په خوب کې لیدل. د دې دیارلس خوبونو تعبیر کوو. اخره پورې مو سره پاتې شئ. که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ. که خوب لرئ نو واتساپ نمبر کې ماته ولېږئ. اوس راځو د خوبونو تعبیر ته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. یو ورور خوب لیکلی ده، وایي کابل نه روان یم کندوز ته، لاره کې پروان ولایت کې یو ځای ودرېږي موټر، تږی یم وایي. اوبه راخلم، 3 دانې د اوبو حوضونه وي، صفا او سپکې سپینې اوبه وي پکې، یخ واوره هم پکې وي. یو کس وي خرڅوي 2 ګیلاسه اوبه، وایي اوس کړم پیسې ورکړم. دا ډېر ښه خوب ده. دا په کله انسان باندې تنده وي اوبه وڅښي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا یو حاجت پوره کېږي، ستا مریضي دي شفا الله تعالی درکوي، رزق روزو دي کم، الله تعالی رزق روزي درکوي. او صفا اوبه لیدل او حوض کې لیدل، دا په نیت په صفایي باندې هم تعبیر کېږي، حالت ښه کېدلو باندې هم تعبیر کېږي، او د اطمینان د خاطر او استقامت په دین باندې هم تعبیر کېږي. نو الله دې ښه کړي، والله تعالی اعلم. دویم خوب ده وایي ګلۍ وشي، برف ورته وایي، که ګلۍ کمپله کې پټ یم او ګلۍ پسې وایي د چورګوړي بچي را پیدا شي، سپین واړه واړه او زیړ، دا ګلۍ ټول وخوري وایي، او بیا دا چورګوړي او ګلۍ ورک شي. نو دا هم ډېر ښه خوب ده. ګلۍ څه په خوب کې وګورې او تا ته ضرر نه رسولی، په اندازه شوي ځمکه سپین ښکاري، نو دا ښه خوب ده. په خیر باندې تعبیر کېږي، په رزق باندې هم تعبیر کېږي. او دا چورګوړي چې دا په اولادونو باندې تعبیر کېږي، معنا داسې ته کار کوې او روزګار کوې، رزق ګټې، نو دا اولادونه دې خوري او هغوی ته رسېږي ده، او هغوی هم غټېږي او خپل هدف او خپل ارمان ته رسېږي. والله تعالی اعلم. دریم خوب ده وایي خوب مې لیده چپ لاس کې مې ګونګوتې او چینجي شوي دي، په دې تلي کې چې زه پوستکي واړومه دننه چینجي وي. نو دا خبرداري خوب ده د ګناهونو نه. ته بې ځایه خپل نطفه مصرفوې، یعنې ضایع کوې، او یا خپل موبایل بې ځایه استعمالوې، داسې شیان ګورې چې هغه مناسب نه دی، داسې کار کوې چې تا ته مناسب نه ده، دا په دې باندې تعبیر کېږي. ښه خوب نه ده، متوجه شه، دا تا ته یو خبرداری دی. والله تعالی اعلم. څلورم خوب ده وایي خوب مې لیده شراب څښم، ټول زنانه و منځ کې ناست یم، بیا یوه ښځه وایي په لپه دواړو لاسو کې شراب رانیولي وي، ما ته وایي دا ستا شراب دی، ستا له بوتل نه توی شوی و، یا ستا د ګیلاس نه او ګیلاس کې راته واچوي وایي. نو دا شراب څښل 2 حالت لري، که تش نشه در باندې راغلي چې ته نشه شوی د دې شراب د استعمال نه، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې په مجلس کې لاهو لهب وایي، په یو ګناه واقع کېږي، یا موبایل غلط استعمالوي او بې ځایه ملګرو سره کښېنې. او که چېرته نشه شوی نه یې، شراب د څښلي ته نشه شوی نه یې، نو په شفا باندې تعبیر کېدلی شي، مال باندې هم تعبیرېدلی شي، او یو څه ګناه هم درنه کېدلو باندې تعبیرېدلی شي. والله تعالی اعلم. پنځم خوب ده وایي یو نفر وي په لاس ګوټ وي، لاس یې مچو کوم، راڅخه پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوې، وایم هلته کلي کې. نو په خوب کې د چا لاس مچو کول دا ستا په تواضع باندې تعبیر کېږي چې ته متواضع انسان یې او غرور کبر تا کې نشته، او خیر درته رسېږي، حواجت دې پوره کېږي. والله تعالی اعلم. شپږم خوب ده وایي شهید مې په خوب لیده چې راغلي ناست دي، لاس یې قطع وي، او وایي زه مخکې هم څو وارې راغلی یم، موږ وایو ته خو شهید شوی یې، هغه خپل کور ته یې راغلي، او بیا موږ ورسره ګورو، وایي څو ځلې نور هم راغلی یم. نو دا چې کله یو مړی ته په خوب کې ګورې چې یو ځای کم ده، دا په دې باندې دلالت کوي چې دغه د کورنۍ نه یو کس وفات کېږي، یا مال یې ضایع کېږي، یو نقصان کورنۍ ته رسېږي، یو کموالی پکې پیدا کېږي. او د لاس څه ده بیا، دا صلې رحمي کمېدل، دوی په منځ کې اتفاق نشته، صلې رحمي نشته، او کورنۍ اختلافات دي پکې، که دا شیان وي نو هغوی متوجه که هغوی ته وایي چې خوب مې لیدلی چې متوجه شي. والله تعالی اعلم. اووم خوب ده وایي خوشحالي وي په خوب کې، نه پوهېږم چې څه خبره وي په کور کې، زه وایم ټول پاک کالي اغوستي وي،
ترور زوی مې ته وایم چې ته ولې خیرن جامو کې راغلی وایي پرون ماما یعنې زما پلار ښیي مریض و ډاکټر اپریشن وکړ یو بډوکي ترې لرې کړ خراب و زه وایم پرون ورسره وغږېدم روغ و پلار مې په کرونا کې شهید شوی دا مسافر ده دا خوب لیدلی نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کورنۍ کې یو کس کمیږي بل هم کېدی شي څوک وفات شي مریض وي یا څوک وفات شي یا څه مال کمیږي یو شی کمی راځي چې کله ته ګورې په خوب کې چې یو مړی هغه نه یو شی کم شوی دی د بدن نه والله تعالی اعلم اتم خوب ده وایي خور مې وایي خوب مې لیدو زه او مور مې مکې ته روان وو دا ډېر ښه خوب ده مکې ته روانېدل دا د هدفونو ته رسېدل مقصد پوره کېدل حمل که ولرې نو حمل سرته رسېدل او علاج که څه کوې د علاج د حمل لپاره د اولاد لپاره یا نور علاج دا نتیجه ورکول او که حمل لرې نو ماشوم پیدا کېدلو باندې تعبیر کېږي مقاصدو پوره کېدلو باندې مکې ته تګ والله تعالی اعلم نهم خوب ده وایي په خوب کې لور یا زوی دنیا ته راتلل څه تعبیر لري دا ښه تعبیر لري خصوصا لور چې په خوب کې وګورې دا په خیر باندې په برکت باندې راحت باندې اتفاق او الفت پیدا باندې او اسانی باندې خیر باندې تعبیر کېږي زوی هم څه وګورې په همدې باندې تعبیر کېږي څه کارونه هم سرته رسېږي او مشکلات دې حل کېږي که بې کسه یې نو مشکلات دې حل کېږي والله تعالی اعلم لسم خوب ده وایي خوب مې لیده خپلې ښځې سره په تلیفون خبرې کوم ما میوه په پلاستیک یا لوښو کې اچولي میوه رااخلم او اوبه رااخلم ښځه مې وایي چې هغه زیړه میوه راواخله زه وایم نه قیمته ده بیا سره معنه راواخلم پسته او خوږه ده نو معنه په خوب کې ډېر ښه تعبیر لري په حمل باندې تعبیر کېږي په اولاد باندې تعبیر کېږي ښایسته اولاد باندې تعبیر کېږي او که زراعت کار کوي نو زراعت او ګټه باندې تعبیر کېږي که تجارت کوي په کاروبار او ستا همت باندې یعنې معنه څه ده په خوب کې ستا همت باندې تعبیر کېږي چې ته څومره همت لرې څومره زحمت وباسې دمغه نتیجه ته ګوري او په حمل باندې هم تعبیر کېږي او په نیکبخته اولاد باندې هم تعبیر کېږي والله تعالی اعلم یولسم خوب ده په خوب کې صورت تور وایم او ښه وایم اواز ښه اواز سره اوښکې مې تویېږي ویلو سره یو څه ایتونه نو دا ډېر ښه تعبیر لري د الله تعالی په نصرت باندې تعبیر کېږي او بیت الله ته په تګ اول ته ډېر وخت پاتې کېدلو باندې هم تعبیر کېږي او ارمانونو پوره کېدلو باندې هم تعبیر کېږي او دغه آیتونو په معنا باندې هم تعبیر کېږي والله تعالی اعلم ښځه مې حامله ده او د 7 میاشتو خوب یې لیدلی ده چې ورکره ماشوم شوي پړ مخ وایي ویده ده اول فکر کوي چې نجلۍ ده بیا ګوري هلک ده خوشحاله کېږي او ورته شیدې ورکوي وروسته د ډوډۍ میدګي وي هغه ماشوم وایي غټې لږه کوي او هغه خوري دا ماشوم قوي او هوښیار ده نو دا ډېر ښه خوب ده الله دې ته ښه کړي دا حمل په خیر سرته رسېدل دي اساني سره حمل کېدل دي او خیر او سلامتي رسېدل دي په هر صورت کې دا حمل انشاءالله سرته رسېږي خپل وخت سره او حمل به هم اساني او ماشوم به هم ښایسته وي او ماشوم هم ښه ژوند به لري والله تعالی اعلم دیارلسم خوب د آخري خوب وایي خر په خوب کې لیدل دومره یې لیکلي دي خر په خوب کې لیدل څه تعبیر لري نو خر په خوب کې لیدل ښه تعبیر لري په هغه صورت کې چې ته وګورې چې خر غټ ده او ښه چابک ده چالاک ده ښه کار کوي او ښه تندرست ده نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کارونه دې انشاءالله جوړېږي که څه کارونه دې بند دي کارونه دې نه روانېږي مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي د کاروبار بندش ده نو انشاءالله خر دې په خوب کې ولیده نو دا مشکلات حل کېږي هر څه روانېږي او څه کله خر دې په خوب کې ولیده وړوکی و یا ضعیف و یا کار نه شو کولی تللی نه شو معنا دا څه کارونه دي بند دی یعنې کارونه دې څه بند دي څه مشکلات به وي څه تکلیف به وي څه د رزق کموالی د کار کموالی به وي نو صبر وکړه ولا نه خیر وغواړه او الله تعالی به درته ترتیب برابر کړي والله تعالی اعلم نو دا و د نن ورځې خوبونه نو که خوب هم لیدلي همدغه واتساپ نمبر کې ولیږئ په آواز سره پوره یا ولیکئ پوره اول د اخر د خوب او د خوب وخت ذکر کوي چې دا خوب تا څه وخت کتلی ده او انشاءالله صبر وکړئ په ارامي سره خوبونه تعبیر کېږي او خوبونه ډېر زیات زموږ او تاسو په ژوند کې اهمیت لري هر خوب چې ده زموږ او ستاسو ته یو پیام لري خصوصا سهار ته نږدې خوبونه یا د ورځې 10 11 12 بجې دا خوبونه ډېر زیات مهم دي او هغه خوبونه چې دغه نه موږ د خوب لیدلو نه وروسته موږ ویښېږو او یو سوچ کې غورځېږو یا ډېر خوشحاله کېږو یا فکرمند کېږو نو هغه خوبونه چې دي هغه ډېر صحیح خوبونه دي د الله لخوا وي دې ته یو ملک مقرر ده چې انسان ته الله تعالی دا خوب ښیي نو که خوبونو ته اهمیت ورکوي خپل خوبونه ووایي او دا ویډیوګانې چې ګورئ نو یو بل سره شریک کړئ کمنټ وکړئ خپل نظر ووایئ چې آینده ویډیو د چي باره کې جوړ کړم د کوم مسایل تاسو ډېر په خوب کې ګورئ کوم مسایل مهم دي چې پرې پوه شئ
نو هغه ماته ووایاست ان شاء الله چې آینده ویډیو د مغه باره کې زه جوړ کړم او دا چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. دا یو خیر کار ده، چاته ورسیږي، د چا خوب تعبیر شي، د چا مشکل حل شي، د چا تشویش رفع شي په وخت سره، نو دې کې به ان شاء الله الله تعالی تاسو ته اجر درکړي. نو په آخر کې چې تاسو یاست په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.